په ننګرهار کې د جراحي عملیاتو وروسته د نجلۍ نه هلک جوړ شوی. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. په جلال آباد ښار کې یو روغتون کې تر جراحي عملیاتو وروسته یو کس چې تر دې دمه فکر کېدو چې نجلۍ ده برعکس هلک ثابت شو. دغه عملیاتو ته افغان ډاکټرانو وروسته له هغې زړه ښه کړ چې باوري شول د 22 کلنې عادلې ذکر د نارینه و دی، خو جراحي عملیاتو ته ضرورت لري. د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکې چې عادله نومېدله او 22 کلنه وه، د کورنۍ او خپلوانو په نظر کې جینۍ وه، خو د نارینه ثابتېدلو تر عملیاتو وروسته د عبدالرحمن نوم ورته غوره شوی دی. په ننګرهار کې د انعکاس خبري رسنۍ د خبرونو څانګې مشر شمس الرحمن شمس BBC ته وویل چې د داودزي خصوصي روغتون د جراحي ډاکټرانو ورته د عبدالرحمن د عملیاتو څرنګوالی تشریح کړی دی. ښاغلی شمس وایي چې د ډاکټرانو په وینا د ناروغ ذکر تر یو نري پوستکي لاندې ایسارو او عادي حالت کې لیدل ګرانو، خو طبي معایناتو کې دوی تشخیص کړه چې دا یو جینۍ نه بلکې یو هلک دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي عبدالرحمن تر عملیاتو وروسته ویلي لا پخوا په ځان پوه شوی و چې نجلۍ نه بلکې هلک دی، خو په ټولنه کې شرم او بد اقتصادي وضعیت یې مخه نیولې وه او ډاکټر ته نشو ورتلی. د عبدالرحمن مور او پلار له سیمه ییزو رسنیو سره په مرکو کې خوښي څرګنده کړې ده. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې په دې مسایلو غږېدل شرم بلل کېږي، نو ځکه ډېرې ستونزې ناویلې پاتې کېږي. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ او له نورو همدغسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.